د پکتیا د زرمت په همدې بابوکر کلي کې د فرهاد کلتوري ټولنې له لوري د یوه نوي منځني ښوونځي بنسټ ډبره کېښودل شوه چې په دغه پرانیست غونډه کې د یادې سیمې اوسیدونکو وویل د تېرو څو لسیزو جګړو له امله نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې پاتې او پکار ده چې حکومت او نور خیریه بنسټونه ورته د پوهنې برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نو دلته داسې حالات وو، بیا دغه کوټې تاسې خو دا د وینئ یوه ورځ د مدیر کوټې ته ورننوتم مال چې زر ترې ووځم اوس ما راونه بیږي دومره ډارېدم. دا خلک ډېر خوشحاله دي چې دا راغلي دا خلک داسې خوشحاله دي لکه هر چاته چې کور جوړېږي ځکه وړکی به یې ساتلی یې پکې تعلیم به پکې وکړي. او دا وګوره دا چتو ته یې وګوره چتونه یې نسته کله چې باران سي موږ زده کوونکي ټول له سختو مشکلاتو سره مخامخ یې ټول بارانونه پرې راوري نو یخ یې کې په یخني کې ډېر یخ په ګرمي کې ګرمي نور سیمپونه مو کمبودیا د ډېر کمبودیا سره مخامخ یو. په ورته مهال د پکتیا پوهنې ریاست مسؤلین د ښوونځیو د تعمیر نشتون یوه لویه ستونزه یادوي او هیله څرګندوي چې په راتلونکي کې به د زرمت ترڅنګ په دې ولایت کې ښوونځیو ته ودانۍ ورغوي او ځینې به بیا ترمیم کړي. پکتیا کې موږ مکاتب 80% تعمیر نه لري چې دا یوه ډېره لویه ستونزه ده. موږ سره مخامخ یو انشاءالله کوشش کوو خدای پاک مهربانه ده که موږ ته انکشافي بودیجه راکړل سي د امارت لخوا نه کوشش مو روان کړی ده سروېګانې پای ته رسېدلې دي ممکن ځینې تعمیرونه نور هم جوړ سي. زرمت د پکتیا یوه پراخه او ګڼ نفوسه ولسوالۍ ده چې خلک یې د پوهنې ترڅنګ د کرنې، روغتیا، بیا رغونې او نورو برخو کې جدي پام ته اړتیا لري.